تقلید مخه یې نه وي بنده. د یادې غونډې په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس الحاج شبیر احمد عثماني د وینا پر مهال وویل په ښار کې هغه لوحې او تابلوګانې چې په ملي ژبو نوي لیکل شوي او یا د اسلامي شریعت افغاني دود او کلتور خلاف وي د هغوی اصلاح کولو لپاره یاده کمیټه رامنځته شوې ده. د ویل دا چې موږ ډېرې خوږې ملي ژبې پښتو او دري لرو تر څو دغه ژبې ساتل شوې وي او هم په دې اړه د امیر المؤمنین حفظه الله فرمان عملي شوی وي نو ټولې تابلوګانې لوحې او نومونه باید پښتو او دري ته راواړول شي. نوموړي همداراز په ټولو خوستوالو غږ وکړ چې د لوحو او تابلوګانو په اصلاح کې د دغه کمیټې سره هر اړخیزه همکاري وکړي. خوست ولایت کې ټولې هغه لوحې یا نور تابلوګانې دا چې زمونږ په ملي ژبو کې نه وي دا نورې ژبې چې کومې دي دا ترنه منفي کوو او د دوی ټولو نه زموږ خواست دا ده چې په دې کار کې د موږ سره هم دکانداران هم ډاکټر صاحبان انجینر صاحبان عام خلک دکانداران دا د موږ سره دا همکاري وکړي چې دا د تابلوګانې او د دوی نومونه دا اصلاح کو نو زموږ د کمیسیون د غړو سره همکاري وکړي او زموږ د کمیسیون غړي به انشاءالله تعالی نو ستاسو سره په تفاهم دا ټول اصلاحات رامنځته کوي. دغه راز د صنفي اتحادیې نماینده شیر محمد عابد د ښاروالۍ ریاست د اشتهاري لوایحو مدیر اسماعیل سمیم د عامې روغتیا ریاست د بشري منابعو عمومي مدیر حکمت الله وویل دوی به د ښاري اصنافو په همکارۍ په پوره صداقت او ایماندارۍ سره ورسپارل شوی مسؤلیت په ښه شان ادا او هغه نومونه او لوایح چې په پښتو او دري ژبو نه دي لیکل شوي د اصلاح کولو کوښښ به یې کوي. په دې سره به د خوست ښار د ښاري اصنافو کوم لوایح چې دي دا به د ملي ژبو سره یو ځای معیاري شي چې په دې سره به ملي فرهنګ لا غني شي او خلکو ته به اسانتیا رامنځته کړي. د خوست د ډاکټرانو لابراتوارونو فارماسیستانو دې چې کومې لوحې دي چې په پښتو په دري یعنې د افغانستان په ملي ژبه نه دي دوی ته به موږ هدایت وکړو روبې غواړو او کوم شي نه چې د موږ د پښتو او دري خلاف دي هغه لوحې به اصلاح کړو. پردي نوم ته ضرورت نه لرو، خپل کلتور لرو، خپله پښتو ژبه لرو، دري لرو، باید موږ دغې نومونه استفاده وکړو او انشاءالله زه به د ښاري اصنافو په نمایندګۍ او د رهبري شورا په نمایندګۍ به زه دا خبره وکړم چې موږ به دا کې تاسو سره پوره همکار وو. د یادې کمیټې غړي وایي دا واقعا یو غوره نوښت دی چې په دې سره به ملي فرهنګ لا غني شي او خلکو ته به په لوحو او تابلوګانو باندې پوهېدل اسانه شي.